د میدان وردګ ولایت د سرې میاشتې ریاست په نوښت 915 رضاکاران په مختلفو برخو کې دندې ترسره کوي او یو شمېر رضاکارانو ته په بیلابیلو برخو کې د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د سرې میاشتې مرستیال وایي چې رضاکاران د میدان وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې مهم فعالیتونه ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې رضاکاران پر وخت پیښو ته رسیدنه کوي او د دوی فعالیتونه ډیر مهم دي. نوموړی وایي په پلان کې لري چې د رضاکارانو شمیر نور هم زیات کړي ترڅو پیښو ته په خپل وخت رسیدنه وشي. د میدان وردګ ولایت د سرې میاشتې مربوط کوم رضاکاران چې دي په ټولو برخو کې ټول 915 کسان رضاکاران دي چې هغه موږ سره په فعالیتونو کې مرسته کوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې رضاکاران په ټول افغانستان کې خصوصا په میدان وردګ ولایت کې هغه په صحي برخه کې فعالیتونه کوي او د حوادث په برخه کې فعالیتونه کوي او په تعلیمي برخه کې هم فعالیتونه ترسره کوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ټول رضاکاران هغه 10 کسان دي چې د ولس د مابین هغه مطلوب کسان او هغه خلک چې هغه په خلکو کې یعنی ښه تاثیر لري هغه خلک د افغاني سرې میاشتې ټولنې په رضاکارانو کې موږ جلبوو او هغه کسان چې هغه په پیښې په وخت کې او همدارنګه د صحي برخه کې چې هر وخت ورته ضرورت شي د ځای ته حاضر وي چې هلته فعالیتونه ترسره کړي. د سرې میاشتې د رضاکارانو فعالیتونه ډېر اغېزمن کېدلی شي ځکه کوم وخت چې پیښه شي د ټولو نه مخکې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته رضاکارانو په واسطه باندې خبر ورکول کېږي او رضاکاران دي چې پیښې ته په اول وخت کې ځانونه رسوي او هغه د پیښې معلومات د موږ سره شریک کوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مربوط څه رضاکاران چې دي هغه ټول په ټرینینګونو باندې سمبال دي. هغه ته ټرینینګونه ورکول کېږي هر کال په صحي برخه کې د کمک‌های اولیه په برخه کې دوی ته فعالیتونه ورکول کېږي. همدارنګه د حوادث په برخه کې هم دوی ته پوره ټرینینګونه ورکول کېږي او هغه دې ځای ته آماده کېږي چې پیښې ته ښه جواب ووایي. په ساحه کې اصلي دندې د دوی دا دي که چېرته مثلا څوک د کمک‌های اولیه هغه ته ضرورت ولري خدماتو ته د دوی دنده دا ده چې په اولیه کمکونه کې به دغه خلکو سره مرسته کوي. همدارنګه که چېرته یوه طبیعي یا غیر طبیعي پیښه واقع کېږي او رامنځته کېږي د دوی مکلفیت دا دی چې د ټولو نه مخکې باید د پیښې ځای ته دوی ځان ورسوي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو لاسته راوړنې دا دي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنه د ټولو نه مخکې د پیښې ځای ته ځان رسوي او هغه کوم کسان چې هغه زیانمن شوي وي دغه زیانمن شوو کسانو لاسنیوی په عاجله توګه باندې کوي. نو دا یې فایدې دي او بل هغه کسان چې هغه کمک‌های اولیه ته ضرورتونه لري د هغو خلکو خدمات او هغو ته خدمات ترسره کول دا هم د مهمو فعالیتونو نه شمېرل کېږي. ځکه چې موږ په دوو برخو کې رضاکاران لرو چې یو د کمک‌های اولیه رضاکاران دي او بل د کلوب رضاکاران دي. په مجموعه کې موږ 915 رضاکاران لرو چې له دې جملې څخه د کلوب رضاکاران 215 نارینه دي او 111 زنانه دي. دغه تعلیمي مرکز چې دی دغه د موږ د کلوب په نامه باندې دی چې دلته شاګردان ته زده کړې ورکوي دغه رضاکاران دي او د کمک‌های اولیه بیا په ولسوالیو کې دي چې د موږ په مرکز ولسوالیو کې رضاکاران دي چې هغه بیا د کمک‌های اولیه کوم زخمیان موټر چپه شي او یا کوم څوک څه ته ولوېږي یا ټکټر چپه شي یا موټر یو بله پیښه وشي د هغو څخه بیا د اولنۍ مرستې کوي بیا یې ته کلینیک پورې انتقالوي. د سرې میاشتې د تعلیمي مرکز استادان هم له دې پروګرام خوښ دي او وایي چې هېواد ته خدمت کوي او په کور دننه د زده کړو لپاره مناسبه زمینه برابروي. قرآن عظیم شان استاد محفلا 6 نفر تعداد شاګردان دي چې هغه د ناظرې په بخش کې ناظره رسوي. شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې په داسې زمینه موږ ته برابره کړې ده چې هغه د اسلامي د امارت د بیرغ تر چتر لاندې موږ خپلې زده کړې کوو. فلحال تقریبا موږ په سیم کې 15 نفر تعداد شاګردان لرو او
ټول د انګلیسي د ما برخه چې ده د انګلیسي سم ده په انګلیسي کې 15 نفره شاګردان لرم. موږ ډېر ترې خوشحاله یو، موږ سره همکاري کوي په هر بخش کې او موږ هېڅ مشکل نه لرو. فعلا کتاب قلم کتابچه او تواشیر هر څه موږ ته مکمل راسیږي. زده کوونکي هم د پروګرام څخه خوشحاله دي او وایي دوی ته په کور دننه د زده کړو زمینه برابره شوې ده. دلته موږ ته د انګلیسي قرآن عظیم شان او د کمپیوټر درس راکول کېږي. ډېر خوشحاله ترې، ډېر خوښي ترې بیخي. هغه درسونه بیخي ټایټ هغه درسونه دي، استادان هم ښه دي. د کمپیوټر قرآن کریم او انګلیسي په برخه کې زده کړې کوو. د دې موسسې نه ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې موږ ته د هر چیز زمینه مساعده کړې ده او په پوره وسایلو باندې موږ ته زده کړې راکوي او مسلکي استادان لرو. د یادونې وړ ده چې په یاد تعلیمي مرکز کې هغه زده کوونکو ته زده کړې ورکول کېږي چې په شخصي لګښت زده کړې نشي کولای.